بسم الله الرحمن الرحیم. پروګرام تحفه د سحر شروع شو چې مرګري څنګه پسند کول پکار دي. حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي المرء علی دین خلیله، سړی د مرګري په دین باندې وي. فلینظر من یخالل، هر سړی دی وګوري چې دی تعلق او دوستی د چا سره ساتي. اسنه سړی خرابي نو دی بزان سره خراب، او که سړی خی نو دی به ور سره خشي. نو دی دوست ګوري زما تعلق د چا سره دی. یو تعلیم مونږ ته دا راکړی شو چې مرګري بازان له نیک سیکو او د نیک سړی مرګتیا وکاو. صحبت صالح تورا صالح کند، صحبت طالح تورا طالح کند. دا نیک مرګتیا بتا نیک کی او د بد مرګتیا به تا بدو ګرځي. یو بل فارسیوان یو شعر ویل دی چې تا توانی دور شو از یار بد، تا توانی دور شو از یار بد. سونه پورې چې طاقت دی نو د ناکاره مرګري نه لرې شه. یار بد بدتر بود از مار بد، یار ناکاره د مار ناکاره نه خطرناکی. ځکه مار بد تنها همی بر جان زند، مار بد تنها همی بر جان زند. وی ناکاره مار صرف ستا بدن لټک ورکي، او یار بد بر جان و بر ایمان زند. یار ناکاره هم په روح گزار کوي هم په ایمان باندې گزار کوي، په روح او په ایمان په دواړو گزار کوي. نو دا خطرناکی. دارنګي دین چې دی دا سړی د چانالي نو شاګرد ته صاحب وای، ځکه دی د استاد سره مرګري تړلی. استاد چته زی دیزی و سره پر ورځ استاد سره تیریږي. نو دا عبارت کې راځي چې امام مالک رحم الله وای الکفایه د خطیب بغدادي کتاب دی صفحه نمبر 21 کې وای امام مالک وای ان هذا العلم، دا علم چې دی هو لحمک و دمک وعنه تسأل یوم القیامت. دا علم ستا غوښه ستا وینه ده او د علم باره کې به تا نه پر ورځ د قیامت تپوس کیږي. فانظر عمن تأخذه، تو ګوره تأخذه، دا علم ته د چا نزده کې؟ علم د داسې کس نزده که چې هغه علم باندې پیږي دا هغه عملم پیوي. ځکه چې از دل خیزت بر دل ریزت، چې د زړه نه وځي په زړه پرېوځي. چې د عامل او عمل کون کی استاد نزده کړو کې او تا کې با علم سره د عمل جذبه پیدا شي. الله تعالی دې موږ له علم عمل دواړه نصیب او د خو خلکو د تعلق او د دوستۍ الله تعالی دې موږ ته توفیق راکړي. آمین. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. آمين.